السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو شب برات دا د یو مسلمان د پاره څومره اهمیت لري او څومره فضیلت لري او په دې کې باید موږ کم عبادتونه وکړو چې موږ ته ډیر اجر او ثواب حاصل شي او زموږ ژوند چې دی سره بدل شي. د دې باره کې به تاسو مختلف فضایل او مختلف اعمال اوریدلي چې لس رکعاته مونځ وکړو، په هر رکعت کې شل کړه سورت اخلاص وایا، یا سل رکعاته مونځ وکړو، په هر رکعت کې لس ځل چې د سورت اخلاص وایا، نو دومره اجرونه او دومره ثوابونه به چې تا ته ورسیږي. او یا دې ته ورته نور اعمال چې په دې شپه کې وکړه نو ستا ژوند به چې دی د خیرونو نه ډک شي. راځئ ځان په دې باندې خبر کړو چې آیا دا کوم خبرې چې موږ وکړې او یا خاص د دې شپې چې شب برات دې ته ویل کېږي د دې کوم اهمیت شته په اسلام کې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې کې څه ثابت دي؟ د صحابه کرامو عمل موجود دی که نه دی موجود؟ ځکه دا دین چې دی دا خو موږ ته د هغه خلکو نه راغلی دی، د صحابه کرامو نه. نو که چېرته د صحابه کرامو په وخت کې یو عمل نه و چې په هغې باندې انسان ته اجر او ثواب میلاویږي یا خیرونه میلاویږي، نو موږ پوه شو چې دا عمل وروسته جوړ شوی دی. او واضح د دې د نوم نه پته لګي شب برات. شب دا چې د پارسي لفظ دی شپې ته ویل کېږي، نو واضحه خبره دا ده چې دا عربي نه ده او دین چې دی هغه موږ ته په عربۍ باندې راغلی دی. قرآن کریم چې دی هغه په عربۍ نازل شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژبه چې ده هغه عربي وه، نو هغه موږ ته په عربۍ باندې رانقل شوي دي. نو دې نه چې دی دا واضح معلومیږي چې دا عربۍ لفظ نه دی، نو دا موږ ته چې دی د شیعګانو رانقل شوی دی، لفظ د فارسۍ دی. او شب چې دی شپې ته ویل کېږي او براءت هغه بیزاري ته ویل کېږي. په دغه شپه باندې چې دی دیو د صحابه کرامو نه بیزاري اعلانوي او ردې بدې پسې وایي او لعنتونه پرې وایي، نعوذ بالله. زما ډېرو محترمو ورونو، که چېرته موږ وګورو ستاسو مخې ته به احادیث هم راشي او یو ملا به ناسي یا عالم هغه به چې دی یو حدیث هم پیش کړي چې یاره دا حدیث دی، خو دغه احادیث چې دی علما کرامو د موضوعي او یا د ځان نه جوړ شوي احادیثو کوم چې د احادیثو محققین دي هغې دا شمیرلي دي. نو په دې باره کې یو هم صحیح حدیث نشته دی چې د شپې پورې خاص وي چې په دې کې عبادت وکړه او دا عبادت وکړه تا ته به دومره اجر او ثواب هغه میلاو شي. بلکې د دې میاشتې عام د دې میاشتې په باره کې احادیث شته، د دې خپل یو فضیلت شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې ډېرې زیاتې روجې نیولې. او اسامه بن زید رضی الله عنه تپوس وکړ چې د الله نبي ته ولې په دې میاشت کې ډېرې روژې نیسي؟ ځکه وایي دا هغه میاشت ده چې په دې کې ډېر خلک د الله رب العالمین د عبادت نه غافلی، او دا هغه میاشت ده چې په دې کې د انسان عملونه رب العالمین ته خیږي. او زه دا خوښه ګڼم چې په داسې حالت کې زما اعمال رب العالمین ته وخیږي چې زه روژه یم. نو د میاشتې عموم کې فضایل شته، خو د خاص ورځو کوم فضایل پکې نشته دی. نو په کار دا ده چې کله موږ یو عبادت کوو، یو د ثواب کار کوو، نو مخکې نه د هغې تحقیق وکړو چې آیا دا شته که نه دی شته دی، او کوم حدیث چې راغلی انتهایي ضعیف دی، قابل د عمل نه دی.